پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا درې قسمه قمیص ثابت ته. یو هغه قمیص چې هغه دومره وګد وي چې د زنګنون نه لږ ورخکته شوی. دویم نمبر هغه جامې چې هغه دومره وګدي وي چې د پنډې مینځ ته رسي. دریم جوړ هغه جامې چې هغه بالکل لاندې رسیدلی وي، دا کمې ګیټې چې دي خنګري چې ورته خلق وي، دینه تقریبا سپق یو نیم سپق اوچتی. دا درې قسمه قمیص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. کلاو قمیص، غټ قمیص چې د سړی د بدن وچتواله او خکتواله نشیب و فراس پکې نه معلومیږي. دا سه جامې چې هغه کې د انسان د وجود نشیب و فراس ښکاری، خزی د پاره او د نر د پاره، د دواړو د پاره ناروا دي، چې هغه د خپل تنګوالی او د چستوالی د وجنه د انسان د بدن د غټو او د وړو ځایونو تعین کوي. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ غټه جامې اغوستې وي، ورته وی چې تقوا دې ته وی لکه چې داسې غټه جامې دې راغوستې وي او یو خاردارا لاروي، تنگ لاروي چې په هغه کې یو طرف ته هم ازغي وي بل طرف ته هم ازغي وي، او تا غټي جامې اغوستې وي، نو په دې تنگ لارې باندې به څنګه تیریږي. عمر فاروق ورته فرمایل چې زه به داسې تیریږم چې دا جامې به مې په ځان پورې رنخلولي وي، داسې هر طرف ته به مې راټولې کړي او داسې په یو طرف په څنګ باندې به په دې لار تیریږم چې د یو طرف نه هم په ازغو کې زما د لمنې خخې نشي، بل طرف ته هم ازغي زما د لمنې او زما کپڑے و نه وهي. نو ابی ابن کعب تو فرمایل چې دغه سي تقوا قسمه قمیص ثابت ده. یو هغه قمیص چې هغه دومره وګد وي چې د زنګنون نه لږ ورخکته شوی. دویم نمبر هغه جامې چې هغه دومره وګدي وي چې د پنډې مینځ ته رسي. دریم جوړ هغه جامې چې هغه بالکل لاندې رسیدلی وي، دا کمې ګیټې چې دي خنګري چې ورته خلق وي، دینه تقریبا سپق یو نیم سپق اوچتی. دا درې قسمه قمیص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. کلاو قمیص، غټ قمیص چې د سړی د بدن وچتواله او خکتواله نشیب و فراس پکې نه معلومیږي. دا سه جامې چې هغه کې د انسان د وجود نشیب و فراس ښکاری، خزی د پاره او د نر د پاره، د دواړو د پاره ناروا دي، چې هغه د خپل تنګوالی او د چستوالی د وجنه د انسان د بدن د غټو او د وړو ځایونو تعین کوي. نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ غټه جامې اغوستې وي، ورته وی چې تقوا دې ته وی لکه چې داسې غټه جامې دې راغوستې وي او یو خاردارا لاروي، تنگ لاروي چې په هغه کې یو طرف ته هم ازغي وي بل طرف ته هم ازغي وي، او تا غټي جامې اغوستې وي، نو په دې تنگ لارې باندې به څنګه تیریږي. عمر فاروق ورته فرمایل چې زه به داسې تیریږم چې دا جامې به مې په ځان پورې رنخلولي وي، داسې هر طرف ته به مې راټولې کړي او داسې په یو طرف په څنګ باندې به په دې لار تیریږم چې د یو طرف نه هم په ازغو کې زما د لمنې خخې نشي،
بل طرف ته هم ازغي زما د لمنه او زما کپڑے و نه وهي. نو ابی ابن کعب تو فرمایل چې دغه سي تقوا ده.